دا په هرات کې د عام خلکو لخوا د زلزلې له ځپلو کورنیو سره د مرستو راټولولو لپاره هغه کمپاین دی چې تازه پیل شوی او له دې لارې تیرودونکي نږدې هر کس د خپلې وسې اندازه نغدې مرستې ایښودل شوي صندوق ته ور اچوي. دوی وایي د هرات غمیزې ټول غمجن کړي او د زلزله ځپلو سره خواخوږي په موخه یې دغه اقدام ته مخه کړې څو په خبره یې خپل انسانی او بشری دند ادا کړي. از همینجا میگم آی خیرین آی تجارا تلاش کنید و کوشش کنید که بر چنین مظلومان کمک بکنید در هر جا هستیم در هر منطقه‌ای که هستیم. امیدواریم که برادران عزیز رفتگان و عزیزان و بیجا شدگان را فراموش نکنند، از کمک‌های خودشان اینها را مستفیض بکنند برای تعمیر ساختمان و خانه‌هایشان، چون اینا خانه‌هایشان تخریب شدن، نیاز دارند که مساعدت شود، کمک شود دوباره اینا سر پای خود بیاستند. بلخوا مسئولین وایي تر اوسه د عام خلکو نړیوالو مرستندویه بنسټونو او یو شمېر هیوادونو له لورې په پراخه کچه مرستې راټوله شوي خو د زلزله ځپلو د ستونزو حل لپاره بسنه نه کوي. دوی غوښتنه کوي چې نړیوال مرستندویان دې له یادو زیانمن شوو کسانو سره د مرستو اندازه له اوسنۍ هغې زیاته کړي. اوسه پورې د هرات خیرینو او د مختلفو ولایتونو خیرینو بل جهاني بنسټونو تر اوسه په لوړه کچه کومکونه راټول کړي دي خو لا هم بسنه نه کوي. په کار ده چې نور کومکونه هم راټول سي او لا هم د افغانانو ترڅنګ ودرېږي تر څو د دوی لپاره بنیادي کارونه وسي او د دوی کورونه جوړ سي. مسئولین همداراز وایي یوازې رباط سنگي ولسوالۍ کې د تېرې چهارشنبې په ورځ د زلزلې له امله 282 کلیو زیان لیدلی او له همدې امله شاوخوا 142 ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته لیږدول شوي. په همدې حال کې د هرات حوزوي روغتون مسئولین وایي تر اوسه د زلزلې له امله شاوخوا 560 ټپیان لا هم دغه روغتون کې تر درملنې لاندې دي. بعد از زلزله های اول متاسفانه صبح روز چهارشنبه هفته گذشته زلزله بسیار شدیدی صورت گرفت که در نتیجه بسیاری از قریجات ولسوالی های مختلف این ولایت تخریب شد و همچنان برای آسیب دیدگان این زلزله کمیته تشکیل شده و کمک های اولیه به تمام نقاط آسیب پذیر رسیده است. فی الحال که است تعداد مریضان در شفاخانه حوزوی 560 نفر بستر هستند و به تعداد 200 نفر مریض که است در شفاخانه خصوصی ما اونا را انتقال دادیم و تمام مریضایی که وضعیتشان استیبل بود نرمال بود اونا را ما به عودت مهاجرین اونا را روان کردیم. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې زلزلې له امله زیات شمېر کورونه ویجاړ شوي او اوسیدونکي یې وایي د ژمي رارسېدو له امله دې دوی ته د سرپناه په موخه کورونه جوړ شي.